د طالبانو رئیس الوزرا وایي هیڅوک نشي کولای په خپل سر له بهرنیو ډیپلوماټانو سره وګوري. د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشه په موکړه تازه خو ډیر مهم خبر ته د طالبانو رئیس الوزرا ملا حسن اخوند خپل چارواکو ته امر کړی چې له دې وروسته حق نه لري له بهرنیانو سفیرانو او ډیپلوماټانو سره په خپل سر لیدنه وکړي. ملا حسن اخوند دغه فرمان وروسته ترغه ورکړی چې په دې وروستیو کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان په کابل کې ګډ شمېر طالب چارواکو سره جلا لیدنې کړې دي. بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند هدایت الله صفی خما پریس ته وویل چې د رئیس الوزرا ملا حسن اخوند لخوا ورته فرمان ورکړل شوی چې له دې وروسته به ټولې رسمي لیدنې د وزارت تشریفاتو ریاست لخوا تنظیمیږي. د ښاغلي صفی په خبره د دې فرمان له مخې هیڅ چارواکی نشي کولای په خپل سر له سفیرانو او نورو بهرنیو ډیپلوماټانو سره وګوري. په کابل کې د پاکستان سفیر په تیره یوه میاشت کې له څه باندې 10 طالب وزیرانو او چارواکو سره په خپل شخصي دفتر کې لیدلې دي. سفیر منصور احمد خان ډیری لیدنې د طالبانو له بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی، کډوالو وزیر خلیل الرحمن حقانی او د لوړو زده کړو وزیر عبدالباقی سره کړې دي. د طالبانو د رئیس الوزرا د تازه فرمان له مخې له دې وروسته به ورته لیدنې یوازې د بهرنیو چارو وزارت لخوا تنظیمیږي. د پاکستان سفیر په کابل کې د طالب چارواکو سربېره د پخوانیو سیاسي مشرانو سره هم لیده کاته زیات کړي دي. نوموړي له پخواني ولسمشر حامد کرزي، د سولې علي شورا مشر عبدالله، عمر زخیلوال، ګلبدین حکمتیار او نورو چارواکو سره هم ګڼ شمېر لیدنې کړي دي. په کابل کې د پاکستان له سفیر سره د طالب چارواکو لیده کاته ګڼ شمېر غبرګونونه هم پارولي دي، ځکه ویل کېږي چې په ډیرو کتنو کې نه یوازې ډیپلوماټیک اصول نه دي مراعات شوي، بلکې ځینې چارواکي د پاکستان سفارت ته ورغلي او هلته یې له سفیر سره کتلي دي. لیدونکو له ملتیا مننه، ښې چارې.